ولی محمد نوری 10 سال پیش از امروز زمانی که سرباز بود در اثر انفجار ماین در هلمند زخمی شد و بینایی چشمانش را از دست داد. اما این جوان از زندگی ناامید نشد و با کنار رفتن از میدان جنگ این بار با دشواری‌های خستگی ناپذیر و پیگیری رشته دوش را زیر نظر مربیان داخلی و خارجی برای برافراشتن پرچم کشور در میدان‌های ورزش آغاز کرد. من هر ډول لوبغاړی لره، فری فایټر هم لره، بوکسر هم لره، فوټبالیست هم لره، یوازینی نابینا د منډې لوبغاړی موږ نه لره. هغه ته څه ما ډکه کړله، هماغه دلیل شو چې ما منډې ته مخه کړله. ولی که خود قربانی جنگ است انتظار دارد تا روزهای تلخ کنونی در کشور با پایان جنگ روشن شوند. او از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهد که به خشونت‌ها پایان دهند. ټول افغانستان کې ټول افغان وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړو. بس زه د پکې ړوند یم، خو نور د پکې نه ړانده کېږي. دا زما صلح آرزو ده چې په افغانستان کې یو پاتې صلح راشي. ولی محمد نوری می‌خواهد تا افتخارهای بیشتری به کشور بیاورد. قرار است این جوان در رقابت‌های جهانی دوش که به میزبانی فرانسه در آینده نه چندان دور برگزار می‌شوند به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهد کرد.